ننګرهار کې د کولالۍ هنر هغه هنر چې هنرمندانی د خپل لاسونو په کمال خټو بیلابیل لوښي جوړوي. حاجی شیرین آغا چې خپل ټول عمر په همدې هنر کې تر وروستیو رسولی وایي له پخوایي په کارونو کې ډېر توپیر راغلی. پخوا خو ډېر اوس تغییر راغلی. پخوا چاټۍ به هم جوړوو، منګي به هم جوړوو، په دې کټو کې به هغه کوو، ترکاري به پخوو که نه، او کورتمال دا شیونه اوس خزانې دا ډېر تغییر پکې، دا کالي به یې پکې دا تش نه و، کالي به یې پرې پرېمېته، دا داسې کوزې به وي، دا لوټې نه وي، دا ټول به دغه کولالي شیو کې خلک استعمالوه. پخوا خو بس ډېر ساده هغه و که نه، اوس خو دا ګلدانې رنګوو، ښه ډیزاین کوو، دا زنځیر پکې لګوو، نو دې وجې نه چې دا رنګداري ښه ښکاري، خلک ښې خوښوي، هغې وجې نه هماغه مو د روز باندې کار موږ هم کوو. ننګرهار کې له 500 ډېرې ورته کارخونې شته چې د 300 په شاوخوا کې هنر لرونکي پکې مصروف دي. دوست محمد بیا تنرونه جوړوي، وایي کار یې د لاسونو په کمال دی. کولالۍ کسب هم ده، دا تنورونه جوړوو. دغه د ځایو مشکلات د موږ اوله کې السرې غاړه کې وو، السرې غاړې نه خره خلکو دې ځای ته راورسولو که نه، د ځای تکلیف ته د موږ ځای نه لرو، بل چې دا خاوره موږ راوړو هلته وروره سرخ دیوال کې پرېږدي نه چې دا ځایونه نمره شوي دي. خلک وایي چې وروره تاسې دې ځای نه دا خاورې وړي، موږ دا نمرې جوړې کړي، دا کندې به موږ په څه شي باندې ډکوو. دغه تکلیف ده د موږ وروره چې دغه ځایونه یې موږ ته راکړي وای چې چېرته داسې ازاده منطقه وای چې د موږ دا کسب چلېدلی وای. له پاکستانه په راستنو شوو کډوالو کې لسګونه دغه هنر لرونکي هم راغلي چې له حکومته د دغه کلتور او کسب ژوندي ساتلو په موخه د ځمکو غوښتنه کوي. یو تن راستون شوی کولال افضل وایي. او پېښور نه راغلي دا 8 میاشتې کېږي چې تر اوسه مسلک هم دا کولالي ده، او ځای جاګه نه لرو، بل شی نه لرو. پوه شولې، زمونږ خواهش دا ده چې موږ له ځای او مثال او زمینه مساعده کړي چې موږ خپل کاروبار وکړو. د دغه هنر لرونکو مشر عابد میر حیات وایي د کولالۍ هنر ژوندي ساتلو په موخه له حکومته د کاروبار لپاره د مناسب ځای او مارکیټ غوښتنه کوي. موږ د مشران نه دا غواړو چې موږ د یو ځای، یو پراخه ځای چې بلنداوی یا خرابی، چې دغه ځای موږ ته راکړي، هم به زمونږ کسب روز پیدا کړي، هم به زمونږ ادرس معلوم شي، هم د حکومت مالیه ورکوو. وروره د حکومت څه طرز العمل هغه موږ په ځان منو او غواړو د حکومت نه چې زمونږ سره همکاري وکړي. وروره کولالانو سره مرسته د دغه کلتور او هنر ژوندي ساتلو سره مرسته کول دي.